د پاکستاني طالبانو تحریک TTP په یو بیان کې ویلي دي د دغه هیواد چارواکو له یوه قومي جرګې څخه په ګټه اخیستو د خپل ناکام سیاست د توجیه کولو لپاره د نامنۍ ټول مسؤلیت پر افغان طالبان اچولی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. TTP د افغان طالبانو ملاتړ ته راودنګل. تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند د پلویانو په جوړه شوې غونډه کې تر ځانمرګي برید وروسته د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوه قومي جرګه وربللې وه چې د پاکستان د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون درلود. د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې په دغه قومي جرګه کې یې کړې وې چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته راځي وایي چارواکي له مسؤلیته تښتي او د په خبره په امنیتي برخه کې خپلې نیمګړتیاوې پر نورو ورتپي. دغې قومي جرګې ته د سویلي پښتونخوا قومي سیاستوال محمود خان اڅکزي هم ورغلی و. پاکستاني طالبانو وړاندې لیکلي دي دا قومي جرګه د همدې لپاره جوړه شوې وه چې چارواکي پکې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي او د مسؤلیت ګوته نورو ته ونیسي. د پاکستاني طالبانو په دغه بیان کې راغلي چې تیر کال راهیسې د پاکستان حکومت قبایلي سیمې په یوه او بل نامه تورنوي او هلته د دوی په خبره بیا د ګډوډیو رامنځته کېدو لارې جوړیږي. د پاکستاني طالبانو ویان یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې دوی د تیر په څیر دا ډول ادعاوې په کلکه ردوي. په افغانستان کې د جمهوریت تر فرضېدو وروسته طالبان هلته د چارو واګې په لاس کې لري او په ورته وخت کې په پاکستان کې د امنیتي سرتیرو په وړاندې د بریدونو په شمېر کې ډېروالی راغلی چې پاکستاني حکومت یې د پړه ګوته په افغانستان کې اسلامي امارات ته نیسي، خو هغوی دا ډول څرګندونې تل رد کړي دي.